ځئ؟ وایي مونږ کابل ته ځو. هغه دوی په دې سرزورۍ کې چې کابل هم سقوط سو. نو بیا ورته یې له طالبانو څنګه ده په جنګ ځئ؟ علیه السلام غول خوړلي دي که لار راکوي. نو که دا خلکو طالبانو ژوندي پرېښی ما دا ملت ژوندي نه پرېښوده. بیا دا د زادرانو منطقې کې دا د څټو کنډه او تیرې منطقې کې خلیفه صاحب زر کسان ولېږل چې دا قومي مشرانو ته ووایي چې دا خلک که موږ ووژنو دا په زرګونو فامیلونه بې سرپرسته کېږي او عفه سوی د مشر امر ده. نو تاسو کوشش وکړئ زه تاسو ته عذر کوم چې دې خلکو ته لار ورکړئ. بالاخره یې لار ورکړله لوګر ته چې راورسېده. دلته د لوګر مجاهدینو غوښتل صاحب زړونه پرې باندې ساړه کړي. دلته دستي مشرانو مداخله وکړله خلیفه صاحب سره د الله ښه وکړي. بس دوی ته یې لار ورکړه خو ورته یې چې مساله به نسي تللی. مساله یې نه پرېږده. هر څه چې اوس بس همالته د څټو کنډاو کې هم اصلحې ترې واخیستې. دا د شکرکلا د بیس او د هغه د خدر د بیس د دوی هم ورته یې اصلحې به نه ځان سره نه وړئ. بل څه ځئ سرونه به داسې کته اچوئ. دا د کیفیف څه ویډیوګانې راغلي دي که تاسو لیدلي لاسونه یې داسې جګ جګ نیولي دي. تاسو لاس که جګ نیسئ که نه خو سر به ټیټ نیسئ. نو سرونه یې ټیټ نیولي او دوی ټول ننوتل کابل ته. کابل کې میدان هوایي ته لاړل. بیا له میدان هوایي نه بیا دوی سفریقې تو ته هغه ته لاړل. میرټ هوټل او سرینا هوټل د اسلام آباد ته چې ځینې تر اوسه هلته شته. څه یې د افریقا په ځنګلونو کې قطع کړل، څه یې ویوړل اوکراین ته، او څه یې نورو هیوادونو ته، او څه یې د فلسطین جنګ ته د اسرائیلو سره همکارۍ ته بوتلل. دا کار بلیکواټر وکړه له دوی سره. بلیکواټر کمپنۍ غوښته چې د خپل جګړهیز فوز دپاره له دغسې بې غیرته بې ناموسو خلکو نه ښه استفاده کولی شي. نو دا اوس چې خلک وایي د امریکا حکومت نه دا بلیکواټر ځان سره ویوړل دا سفریقې ته، ځکه په دوی سرمایه ګذاري کړې او غوښتل چې د خپلو اهدافو دپاره او په میلیون ډالري جګړو باندې دوی وویشي. نو هغه احسانات د امارت اسلامي له دوی سره او دوی چې کله له افغانستان نه فرار وکړه اوس د دوی د غرتو ته ګوره. سړی درته حیران پاتې سي. په والله چې اسرائیل دغومره احسان ما سره کړی وای لکه تا سره چې وشو ما به کله هم بیا د دوی بد نه وویلی. ته راځې د همغه افغان رور بد وایې چې ته له مرګه باج کړلی. چاړه په لاس طالب درته ولاړ هغه ته یې چې نه دا زما بچی ده. تا ته معافي وسوله، تا ته لار خوشې سوله. ته څه فکر کوې چې طالبان 20 کاله د ناټو په وړاندې تا سره جنګېده، هغه وخت نه ناټو و نه امریکا وه. ته بې اسرې او بې اسلحې پاتې وې. طالبانو تا ته لار درکړله، ته لاړلې. بیا چې دا طالب تا ته بیخي لار درکړې نه وي، جګړه دې وکړله درنه ویې ګټله لاړلې. څنګه ته په غورو پش راځې دلته داسې نیغ نیغ کېږې. بیا سمې سادات بیچاره یو مظلوم ده چې کله زه له سمې سادات سره په مقابله کې وم نو موږ خپل یو بل ته سره معلوم یو. پتلون له غولو ډک پاتې ده. ضرورت وسته ده چې زه هغه بیچاره پسې خبرې کوم. هغه یو مظلوم ده. نو مظلوم پسې سړی مظلوم سره سړی زیاتی کوي، هغه ظالم. هغه ته موږ وایو موږ ظالمان نه یو. توبه وباسئ، توبه په خدای دغه ده. توبه وباسئ. پوه شوې؟ امریکایان وایي هغه خلک ټول له اروپا او امریکا نه باسي څوک طالبانو پسې بد وایي. ځکه وایي دا موږ په ریڼ میدان پرېښود او طالبانو ډېر احسان ورسره وکړه. دا احسان فراموشه دي. نو چې د طالب احسان نه مني د موږ هم نه مني. دغه خلک زه د تاسو په خیر دا خبره کوم، طالب پسې بد مه وایي. که چېرته یې تاسو قبولي وي، د امریکایان ډېر ارامیان دي دا غربیان، دوی مطلع وایي داسې د طالب احسان قبول نه که خپل ورور یې وژنو ماته به څه توره وکړي تاسو ټول راباسي. نو طالبانو صفات کوئ چې کله هم اسناد واخیسته بیا غول خورئ هر څه چې کوئ. اوس مه کوئ دا شیونه، اوس مه کوئ. پښه مو په موزه کې بنده ده، مه کوئ. پوه شوې؟ موږ تاسو سره معلوم یو. ترتیب روان ده. که خیر تاسو خپل ورزشونه وکئ، سیستم منظم ده او هغه خنقاق یې اغوستی ده او طالبان به له خیره سره موږ ورکوو. و د پخ په غږ زو مرۍ ته د یو شی واچو چې اواز دې د نرسي. موږ به د 2025 تر اخره پورې له خیره سره
مکمل طالبان ختم که او من په زوره راځو ګر سره بیخه مو جنرال صاحب جنرال وحید دی پیژانده ټویټر والا جنرال صاحب سلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم. چارچوب ده سمې سادات ده ورزش ده او درز او غب ده. خدای مو بیخ باسه غوا کونې ته څوک پرېږدي موږ به دعا ورته وکړو چې یا الله شکر خدایه ځکه افغانستان کې خو سیده ماشاءالله مسلکي خلک ډېر دي موږ په چې نه پوهېږو او الله پاک دې موږ ورته مجبوره کوي نه. کار باید اهل کار ته وسپارل سي او اهل کار هغه د تا ته معلوم ده ذاتینو ګوره زه ترافیک ریاست نسم که چې غیر مسلکي مونږ میله خراب پرتورات کړو. جنرال صاحب زه چې د تا نفر عسکران چې ګورم او د تا دغه یونیفورم چې ګورم د تا نظافت چې ګورم دا په ډېرو خلکو باندې پورته ده. زه چې تا یونیفورم ګورم او د قماندان د امنیت د کابل ګورم نو دا شایستګي تا سره لري باور وکړه صحیح ده چې حکومت د طالبانو ده اما د تا یونیفورم ته چې زه ګورم تا د سربازانو یونیفورم ګورم دا یعنی د دې شایستګي لري چې ته هر مقام کولی شې او تا نه خلک راضي کېږي. دا زه بیخي سل په سلو کې خو د ما یو شخصي نظر ده دا شاید څوک ونه مني هر څوک یو شخصي نظر لري. اوس تازه هغه نه دې خبر شوی ما ته ټرامپ میل کړی کېدای شي زه د هغه د امنیت د شورا سلاکار مقرر سم دعا کوئ ورکه د افغانستان حکومتونه دا سړي سر خوري پوه شوې دلته ولسمشر زه خو سلاکار سولم سمې سادات واوره تا به زه خپل مشاور ټاکم او ډایرکټ دې لېږم پاکستان ته چې ورځه پې اوس سره معلوم کړي دا د پاکستان سره جګړه تا په قدر ته زه پوهېږم نه جنرال صاحب زه په خدای کله کله چې تا ویډیوګانې زه ګورم نه د موږ افغانستان داسې او افغانستان د کلشکې با یونیفورم اوسې مایک دې ورور بند شو بخښنه غواړم مایک نه جنرال صاحب دا بریتو باندې څه نخره کړې دي چې شخ ولاړ دي داسې د ما طبیعت جوړ دي دا حرامي هغه ده داسې نیغ ولاړ دي داسې چرت مې خراب دی چې راځواړن دي پوه شوې نن مې طبیعت دا خبره مې ولې جنرال صاحب تاسو ته وکړله زه په آلمان کې ژوند کوم او د ماجرینو بخش کې کار کوم د هر ماجر چې وینم هغه یې تا خوشایند ده که هغه ازبک ده که تاجک ده که هزاره ده ما ته وایست یعنی جنرال صاحب بهترین نفرتم چرا و یک اخلاق بگوی داره یونیفرم بگوی داره منظم است و چرا طالبای در یک مقام نمیته مثلا یک جای والی مقرر نمیکنه این مطمئن هستیم که همون ورته هم چې والا جنرال صاحب نم لاره ورکه ده نستی وقتی سی